نونو یو غټ عذاب په دنیا کې همیشه غمونه، همیشه مصیبتونه او تنگ ژوند. سم تنگ ژوند د دې ګناهونو د لاسه د ګناهګار انسان له الله ورکوي. او دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ذکر کړې. رب العالمین سوی په سورة طه کې ومن اعرض عن ذکری، او چا چې مخ واړو الله وایي زما د دین نه، د دیندارۍ نه، د الله د عبادت نه، د پیغمبر د تابعدارۍ نه، د هر څه نه مخ واړو فإن له معیشة ضنکا، الله وایي زه له یو تنګ ژوند ورکومه، ژوند ور سم تنګ کړم، د هر طرفه له ژوند را تنګ شي. ته دا سوچ مه کوه، دې ګناهګارو ته ګورې ته دا خوشحاله دي، تاسې دوی سره خو کښېنه چې دوی ته ووایي چې دوی څنګه ژوند دی، څومره غمونه دي، څومره مصیبتونه دي، څومره دردونه دي. ما سره څو څو پیرې دا خلک ملاو شي، زما پکې تجربه ده، څومره کسان ما سره ملاو شوي دي. سوال دا دی وایي دې ګناهونو نور ستړی کړی یم څه وکړمه، سم تنګ شوی یم. غریب وایي نه ښه ما الله سره شتي، بچي دې نه کېږي که نه، وایي ښه ډېر بچي مې دي، واده دې شتي، او دوه ښځې مې دي، کور دوه درې کورونه مې دي، جایداد ښه ډېر شي، خاندان ښه زورور، ښایست ښه ډېر. بیا ولې د ده اوس هغه وجه نه ده معلومه. که د عامو خلکو خو دا سوچ دی چې انسان هله خفه کېږي او هله په غمونو کې پرېوځي چې کله یو دنیوي نعمت د ده سره نه وي. موږ ورته دغه خبرې پرېږده، دې لږ بهر ته راوځه. دا سړی به څنګه د غمونو ژوند نه تېروي، او دا سړی به څنګه په مصیبتونو کې نه وي اخته. د کوم رب په لاس کې چې خوشحالیانې دي هغه رب ترې خفه دی. د کوم رب په لاس کې چې خوشحالیانې هغه ترې څه دی، هغه ترې خفه دی. دی چې ته ورغلی نه یې د هغه طرف ته. حدیث کې دا راځي، ناشنا حدیث دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله یو انسان ته وکتو ویې خندل، الله یو انسان ته وکتو ویې خندل. صحابه کرام وایي الله یا رسول الله، صحابه کرام وایي یا رسول الله هغه څنګه؟ وی په یو بنده باندې مصیبتونه او غمونه ډېر دي او منډې وایي په دې مخلوقاتو پسې، یو ځای ته ځي فریادونه کوي، بل ځای ته ځي فریادونه کوي. الله چې کله ده ته وکتو ویې خندل، ویې وی ده ته ګوره زه ورته څومره نږدې یم او دا مسلې ولم حل کولی شم، ما ته یې نه وایي او دې خلکو ته یې وایي. زه ورته څومره نږدې یم، زه د خبر اورم او د وینم او دا مسله وله حل کولی هم شم، خو مسله دا چې ما ته یې نه وایي. دی او دغه مخلوقاتو پورې نښتی، دی او دغه مخلوقاتو پسې منډې وایي. ګناهونو لرې کړی دی د الله نه. ژوند د تنګسیا د عذاب دی په دنیا کې د ګناهونو د لاسه. او صرف دا نه فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى، الله وایي د قیامت په ورځ به ړوند راپاڅوم. سوال دا دی چې عذابونه خو نور هم کېدی شو چې الله ګوډ راپاڅولی وي، الله شل راپاڅولی وي، الله کوڼ راپاڅولی وي، الله چاړه راپاڅولی وي، ولې الله ړوند راپاڅوي؟ الله په دې ړوند راپاڅوي ځکه چې دې ړونو د الله د دین نه هغه شان سزا ده. ځکه الله په قرآن کې ویلي فإنها لا تعمى الأبصار، الله وایي دا سترګې نه ړندېږي. فإنها لا تعمى الأبصار، د دې سترګو دا ړوندوالی خو هېڅ ړوندوالی دی. اصل ړوندوالی سره الله وایي ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الله وایي دا زړونه ړندېږي. د دې ړوندوالي نه دې الله مونږ ساتي، د دې ړوندوالي نه الله مونږ ساتي. ځکه په یو عالم باندې چې هغه ړوند و، د درس په منځ کې پسې یو بې ادبه پاڅېدو او دی وي ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. څوک چې دلته ړوند الله وایي په آخرت کې به هم ړوند. اشاره یې دغه عالم ته وکړه، هغه وخندل وی فإنها لا تعمى الأبصار
ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قمقلا ادغه عنوان نه مراد د زړه عنوان دی. نو څوک چې په دنیا کې ړوند دی دین نه ویني آخرت کې به هم الله ړوند راپاسي. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يلا ولي دلون راپاسوله زما غوټه کې سترګې هر څه ولیدو. الله ورته زما احکام درغلي او زما آیتونه درغلي فنسيتها تیر کړي وغار سیر کړي دو کنو هغه یلا یېرو وكذلك اليوم تنسى. الله ورته ځکه ما نه یېر کړی وي اما تاسو سمه کوي چې د ګناهونو یو عذاب الله به یېر کړي نه به یادې الله او چې الله یېر کړي خبره ختمه شوه او چې الله دې یاد ساتي که نه په یو ځای کې هم داسې وخت په تا به را نه شي چې ته به نښتی او الله به تا سره مرسته نه کوي په تا به مصیبت راغلی او الله به ستا مرسته نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ناس په غار کې کړه او بالکل مشرکان رالو په سر ورته ودرېدو. ابو بکر یا رسول الله که یو پکې وکتو کتلې خپو ته ما او تا به ویني. جواب لا تحزن إن الله معنا. غم مه کوه الله زموږ سره دی نه پرېږدي الله یوازې. دا کېدی نه شي چې الله دا دوه اوچت انسانان په دغه ځای کې یوازې پرېږدي. موسی علیه السلام روان دی او بني اسرائیل کمزوری مخلوق ورسره دی شانه زورور فرعون را روان دی مخکې دریاب دی تباه شو. موسی وی كلا إن معي ربي سيهدين. پرېږدئ دا خبرې وي کېدی نه شي زما سره یو رب دی هغه به لاره ازادوي ما ته هغه به لاره ښیي کېدی نه شي چې دغه رب وي ما ته پرېږدي. ولې ځکه چې د موسی علیه السلام رابطه د خپل رب سره مضبوطه ده نو هغه ته پته چې ما نه هېروي. ایوب علیه السلام 18 کاله بیمار پروت دی خو ورته پته دی چې الله نه زه نه یم هېر. بیا خبره وکړه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله م پرې نه ښو بسه دا خبره وکړه الله وله ومنله. بیا به دې چا درته پوښتنه کوي خوږې ورځې ستا په ژوند کې کمې وي هغه 18 کاله د بیمارۍ ډېرې خوږې وي. ولې خوږې وي؟ وی خوږې په دې وي چې د غم را باندې الله راوستی و دا مصیبت او الله کتو چې دی څه کوي نو ډېر خوند یې را الله کو چې په ما الله امتحان راوستی دی او ګوري چې زه څه کومه او زه د هغه الله سره رابطه نه ختموم او د هغه یادوم در له ډېر خوند را کوي. رب العالمین خو غیرتي ذات چې ده ووي دغه 18 کالو ما له خوند را کړی او الله یې نه دی هېر کړی نو الله م ووي وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ډېر صابر بندو نعم العبد زمنګ په بندګانو کې نیک او ښه بندو إنه أواب. الله وي ما ته راوبس کېدونکی الله یې صفت وکړو عرش والا وي نعم العبد زما بندګانو کې ډېر ښه بنده وي نه یې پرېږدي الله